سلامونه ګلونو هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په تن ولرئ، له جنګ او جګړو به په امان یاستئ. دا چې خبر رانه اوږدې نه سي، تېره ویډیو کې ما هم د طالبانو په مثبتو ټکو باندې خبرې کړې وي، ډېرو ملګرو دوستانو به لیدلي او په هغه ویډیو کې ما ویلي هم و چې موږ په منفي ټکو باندې خبرې هم کوو، نیوکې پرې کوو، خو ولې موږ او تاسو باید ورته دلایل هم ولرو او د دې لپاره یو لارښوونه یا یو پیشنهاد یا یو وړاندیز هم ولرو تر څو د هغه نیوکې د حل لاره پیدا کړو. یوازې نیوکه مشکل نه حل کوي، ځکه نیوکې موږ او تاسو دغه 40 کاله جګړه ده، موږ 40 کاله ټولو ته ګوتې نیولي، خپل ځان ته هم نه دي کتلي، خپل ځان هم نیوکه نه ده کړې. خو خبرې رانه اوږدې نه سي، لاروی له ځان سره فالو کوئ، له یاده یې مه باسئ، ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. راځم پوینټونو ته. اول خو د پوهنتونونو ځنډېدل و، 6 میاشتې باید پوهنتون نه وای ځنډېدلی، ځکه دغه تعلیمي پروسه 6 میاشتو کې یو سمستر ختمیږي. نو دغه یو سمستر د ډېر ځوانان شاته کړل او په دغه یو سمستر کې ډېر ځوانان شاید له ښوونځي نه زړه تورن سي، ډېرو زړونه مات سي، ډېر بهرنیو هېوادونو ته سفرونه وکړي، هغه مکتب ته پاتې سي. نو دا باید دی نه وای ځنډولی. دغه ځنډېدل د دوی په خیر نه دی، د افغانستان په خیر نه دی، د نوي نسل په خیر نه ده. نو که دی د افغانستان خیر غواړي، دغه کار باید نه وای کړی. په دې د پوهنتونونو په ځنډولو سره یو بله موضوع ډېره مهمه ده چې دوی ولې د میرمنو له تعلیم نه دومره ډار لري، ولې د میرمنې له پرمختګ نه دوی دومره ډار لري. زه نه پوهېږم، دی نه خو مخکې هم نور اسلامي هېوادونه شته میرمنو ته دا چانس او اجازه ورکوي، دی نه وروسته هم نور اسلامي هېوادونه شته چې میرمنو ته چانس او حق ورکوي چې تعلیم وکوي. نو دوی ولې دومره د میرمنو له تعلیم نه ډار لري؟ د میرمنو تعلیم نه مه ډارېږئ. که میرمنه تعلیم یافته شوله، تعلیم یې وکړو، نو یو ټوله کورنۍ باسواده، او که یو نر تعلیم یافته اوسي، هغه یوازې هغه باسواده، ځکه میرمنه ټوله کورنۍ روزي. دوی د میرمنو درسي وخت له 10 نه تر 2 بجو پورې کړی ده. په افغانستان کې د دود له مخې نه موږ او تاسو 12 بجې ډوډۍ خورو، 1 بجه خو شاید د ماسپښین مونځ کوو. نو که چېرته دوی دغه وخت دومره کم ورکړی اوسي، په دې کې 1 ساعت خوښه مجبور دي تفریح وکړي، ځکه ډوډۍ به هم خوري پکې، مونځ به هم کوي پکې. نو 1 ساعت دلته لاړه، په دغه 3 ساعتونو کې به دی دغه سمستر څنګه ختموي؟ دومره ډېر درسونه به دی څنګه وي؟ دا ورته کم ده. باید په دې باندې جدي له سره غور وکړي او نوی پلان ورته جوړ کړي. د پوهنې وزیر د نور غړي ځان سره کېنئ، د پوهنتونونو استادان دې کېنئ، د حل لاره پیدا کړي. ضروري نه چې په خپل سر باندې فیصلې وکړي، په خپل زړه باندې فیصلې وکړي، ځکه زموږ راتلونکی خرابېږي. میرمنو ته موږ او تاسو شدید ضرورت لرو په ټولنه کې. خدای مکه زما او ستا او د بل خور او مور چې مریضه سي، پاکستان ته وړو، هند ته وړو، هلته پنران او ښځې ډاکټران لګي، له هغې نه بهتره ده خپل هېواد کې په عزت باندې یوه افغانه خور، یوه افغانه میرمنه ډاکټره اوسي، هغه یې تداوي وکړي. دا زموږ او تاسو لپاره ډېر مهم ده. طالبان باید دې ټکي ته ډېر فکر وکړي. دوم منفي ټکی، میرمنو ته په ټولنه کې حق نه ورکول. ګوره دی فکر کوي چې ښځې ناقص العقله دي. دا خبره زه مطلق ردومه. ښځې بیخي ناقص العقله نه دي. څومره چندان هوښیاران دي، هغومره ښځې هم هوښیاران دي. کوم کارونه، کوم قدرت، کوم طاقت چې خدای میرمنې ته ورکړی ده، کوم صبر چې خدای میرمنې ته ورکړی، نر ته یې نه ده ورکړی. میرمنې ګوره یو ماشوم روزي، یو ماشوم ساتنه او پالنه کوي، هغه نه غټ او ستر سړی جوړوي. خو دا کار شاید ډېر کم نرانو کولی شي. په هر صورت د یوې میرمنې ناقص العقله دي. د نړۍ د پرمختللو هېوادونو میرمنې وګورئ، یا هم میرمنې چې په غټو چوکیو کې دي کارونه یې وګورئ. د جرمني صدراعظمه 20 کاله میرمنه وه. جرمني ته څومره پرمختګ ورکړ، داخلي بهرنی ټول سیاستونه ښه صحیح مخ په وړاندې روان، اقتصاد یې ښه صحیح بره لاړ. اوس د جرمني د بهرنیو چارو وزیره میرمنه ده، ورپسې د فنلنډ د لومړۍ وزیره صدراعظمه میرمنه ده. بنګلادیش یو اسلامي هېواد ده، لومړۍ وزیره میرمنه ده. نو موږ او تاسو، حتی زموږ ګاونډی پاکستان چې لومړۍ وزیره میرمنه وه، بېنظیر بوټو. نو موږ او تاسو باید د میرمنو حقوق تر پښو لاندې نه کړو، حق ورته ورکړو. میرمنې هم لکه زموږ او ستاسو په شکل باندې همدغه فکر، همدغه اعصاب، هر څه زموږ او ستاسو په شکل باندې برابر لري. ساینسپوهانو په دې باندې څېړنې کړي دي، کتلي دي. نو میرمن نه ډار مه لرئ. میرمنه هم لکه موږ او تاسو غوندې یو انسان ده، یوازې جنسیت کې فرق ده. دا دومره مهمه مه ګڼئ. جنسیت دومره مهم نه ده. مهمه ده چې سړی انسان اوسي او د انسانانو سره مرسته وکولی شي او نور انسانانو ته ښه پرېږدي په راتلونکي کې. دا باید میرمنو ته په ټولنه کې ډېره ونډه ورکړل شي. هیله ده زما دا ویډیو تر طالبانو پورې حتما ورسیږي. او بله خبر، ملي سرود او ملي بیرغ نه منل. ګوره دا تر ټولو مهمه او ژوره موضوع ده، بالخصوص د افغانانو لپاره، بالخصوص د هغو افغانانو لپاره چې له هېواد نه بهر دي، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي. ګوري چې نور ملکونه بیرغ لري، ملي سرود لري، ویاړ لري، ښه په افتخار سره ښکته او بره کوي هر وخت کې. موږ او تاسو ګوره طالب
راغلی ده وایي زه دا ملي بیرغ نه منم. ګوره ټوله نړۍ کې سیاسي ګوندونه شته ده، په هر هېواد کې 15 تر 20 پورې سیاسي ګوندونه وجود لري. هغه سیاسي ګوندونه ځان ته بیرغونه لري، د انتخاباتو په وخت کې دا جنډې لاسو کې نیولې د دې لپاره چې خپل ټیم یا خپل ګروپ خلکو ته وښیي چې موږ دغه ډله یو. خو کله چې قدرت او واک ته رسیږي نو دوی مجبور مکلف دي چې هغه ملي بیرغ په ملي سطح باندې ومني او په ملي سطح باندې کینئ تر څو خلک د هغې ملاتړ وکړي او نړیوال هم پوه شي چې دا د دوی ملي بیرغ ده. نو طالبان چې دا نه مني دا خو زموږ او ستاسو لپاره ډیره دردونکې ده، د هغو افغانانو لپاره چې اروپا، امریکا، بهرنیو هېوادونو کې د بیخي دردونکې ده. که چېرته طالبان غواړي د ولس ملاتړ ترلاسه کړي، طالبان غواړي دغو ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړي، طالبان غواړي دغو ځوانانو مرسته ترلاسه کړي، نو دوی باید ملي بیرغ او ملي سرود ومني. ځکه ملي سرود چې یو هېوادونه لري، ملي بیرغ چې یو هېوادونه لري، هغه بیخي په نه هېواد کې حسابېږي. او د طالبانو کوم بیرغ چې ده هغه نړیوال اوس هم د تروریستي ډلې په سترګه ورته ګوري، هغه بیرغ باندې دوی مخکې نشي تللی. دغه د هېواد 2.5 میاشتې کېږي چې دوی په واک کې ده، دوی تر اوسه پورې نړۍ دې ته نه ده قانع کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دوی په خپل داخلي او خارجي سیاست کې بدلون نه راولي. چې په داخلي سیاست کې بدلون رانولي، په خارجي سیاست کې بدلون رانولي، ته په هېڅ صورت شاید نړیوال ته ونه مني، ته په هېڅ صورت نشي کولی پرمختګ وکړي. نو که غواړې پرمختګ وکړي، که غواړي په افغانستان کې بدلون راسي، د افغانانو په ژوند کې بدلون راسي، د خلکو په رویه او اصولو کې بدلون در سره راسي، نو داخلي او خارجي سیاست هم لږ بدل کړي، رویه هم لږ نرمه کړي، تګلارې هم لږ روښانه کړي چې دغه زموږ تګلارې دي چې نړیوال پوه شي، هم در سره مرسته وکړي، هم په رسمیت وپېژني او هم درته احترام قایل کړي. ځکه نه اوس موږ او تاسو په بهرنیو هېوادونو کې افغانان دي بالخصوص، هغوی چې کوم پاسپورټونه لري نړیوال کولی چې پاسپورټونه لغوه کړي، وایي چې موږ دې ته اجازه نه ورکوو ځکه دا هېواد اوس په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نړیوالو اوس هم کور ودان چې پاسپورټونه نه دي لغوه کړي، وایي ځکه دا هېواد په رسمیت پېژندل شوی هېواد ده. نو په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو ولې پخوانی حکومت په رسمیت پېژندل شوی و، په دې خاطر موږ ته اجازه راکوي. که نه هغوی حق لري چې دغه پاسپورټونه لغوه کړي، موږ تاسو ته اجازه نه درکوو. دلته افغانان هېڅ هم نشي کولی او طالبان خو هسې ورسره مرسته نه کوي. نو طالبانو که غواړي د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي، بالخصوص د خارج کې چې کوم ځوانان دي، ځوان نسل د یوې ټولنې د ملا تیر ده، که غواړي د ملا تیر ملاتړ ترلاسه کړي نو کوښښ وکوئ سیاست کې هم لږ تغییرات راولئ، ملي سرود ومنئ، ملي بیرغ ومنئ، پاسپورټ ته احترام وکوئ، تر څو افغانان ستاسو ملاتړ وکړي او نړیوال تاسو په رسمیت باندې وپېژني. یو بل تر ټولو مهم ټکی چې د پاکستاني چارواکو خپل هېواد ته راپرېښودل باوجود په رسمیت نه ده پېژندل شوی. اول خو دغه یو د پاکستان پخوانی سفیر چې په افغانستان کې و، دی اوس هم په افغانستان کې ښکته او بره ګرځي، په هره غونډه او جلسه کې دی حاضري. زه نه پوهېږم چې د مشکل څه دي یا د طالبانو مشکل څه دي چې دی په هره غونډه کې ګرځي. دی نه رسمیت دلته لري، نه کور دلته لري، نه د افغانستان ده او نه حق جوړېږي چې دلته پاتې شي. د هېڅ حق نه جوړېږي چې په افغانستان کې دومره وخت دی پاتې شي، ځکه افغانستان رسمي هېواد نه لري چې ته ویزه ورکړي. که ده سره مخکینۍ ویزه وه 6 میاشتنۍ یا 5 میاشتنۍ یا 4 میاشتنۍ ویزه ورسره وه، هغه ویزه به هم ختمه شوي که د افغانستان ویزه ورسره وه. د ده هېڅ حق نه جوړېږي، په هېڅ قانون کې حق نه جوړېږي چې دی دغلته پاتې شي او په افغانستان کې اوسي. خو دی په هره غونډه کې حاضري. دا د طالبانو تر ټولو غټه نیمګړتیاوې ده چې دا د افغانانو په زړونو باندې ګرځي، ځکه پاکستان سره موږ سیاسي مشکلات لرو. که یو بل عام پاکستانی راسي دغلته د مهاجر په حیث راځي یا بل څه په حیث راځي، رادې شي ژوند یې وکړي، موږ کوم مشکل نه لرو. خو دا چې یو سیاسي لیډر دلته راغلی دی، د موږ په مهمو غونډو کې ګرځي، په مهمو ناستو کې کینی، دا نو د افغانانو په زړه باندې پخی ښودل دي. او بل د سقوط نه 2 ورځې وروسته پاکستاني یا 1 ورځ وروسته پاکستاني غټ چارواکي رال کابل ته، په کابل کې وګرځېدل، ورپسې وروسته د استخباراتو رئیسان رال. نو دا کارونه تر ټولو بد و، تر ټولو ضعیفه کارونه. طالبان باید له دې نه لاس واخلي، که نه د ډېرو افغانانو ملاتړ به له لاسه ورکړي، ځکه دغه حکومت چې دی اوس نیولی فکر کې به کوي دا به 100 کاله. نه، روم امپراتوري، د عثماني خلافات، نور مغول امپراتوري، چنګیز امپراتوري، څومره سترې امپراتوریانې وي، دا چړنګې شوي دي. نو دغه حکومت خو هېڅ شی هم نه ده، هر څه ړنګېږي، هر څه یو وخت لري تېرېږي. که لیدلي مې په هر شي باندې یو وخت لیکلی، هغې ته ایکسپایر وخت یې ورته لیکلی چې کله دې تاریخ تېرېږي، نو هر څه بدلون مومي، انسانان نه پاتې کېږي، هېڅ هم په خپل ځای نه پاتې کېږي، تغییر خوري. نو کوښښ وکوئ چې د افغانانو زړونو کینه ځان ته پرېنږدئ، داسې یو کار وکوئ، داسې یو تګلاره غوره کړئ تر څو د افغانانو هغه مینه او احساس در سره ډېر شي، افغانان ستاسو ملاتړ وکړي، افغانان تاسو سره یو ځای شي او په ګډه یو افغانستان جوړ کړو، یو خوشحاله سوکاله افغانستان جوړ کړو. نو دا تر ټولو مهم ټکي
کې د یو اخر ټکی د اشاره کوم باید موسیقي ته هم یو څه اجازه ورکړي ځکه موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده اتڼ زمونږ او ستاسو د کلتور یوه برخه ده په هغې کې موسیقي غږېدلې ده په ټولو اسلامي هېوادونو کې موسیقي زده دي اوس ما ته د پیغمبر زمانه راوړي چې وایي د پیغمبر زمانه کې دا خبرې نه وي ځکه د پیغمبر زمانه کې موټر هم نه و د پیغمبر زمانه کې موبایلونه او کامرې هم نه وي اوس هم حدیث شته ده چې عکس اخیستل کفر د ګناه ده ځکه ته بوت جوړ هغه بوت کې ته روح نسي اچولی نو دا یو ستره ګناه دا مکمل شرک غوندې ده خو طالبان د حدیثو شاته غورځولی ټول په میډیا کې ګرځي نو که دی حدیثونو پسې ګرځي ډېر داسې حدیثونه شته ده چې دوی په همدغه اوس هم کافر دي خو حدیثونو پسې ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ کوښښ وکوئ چې کلتوري سیستم باندې لاړ سئ یو څه ځکه موږ یو نیم زر کاله خوښ راکېږي مسلمانان یو ولې موږ 15,000 کال نه ډېر تاریخ لرو چې موږ پښتانه یو موږ افغانان یو موږ په دغه خاوره باندې پاتې سوي یو موږ همدغلته یو موږ به همدلته پاتې کېږو زموږ کلتور زموږ خاورې زموږ حقوقو هر څه ته باید احترام وشي که طالب ما ته احترام ونه کوي زه طالب ته احترام ونه کوم یو بل ته احترام ونه لرو نو دغه هیواد هم پرمختګ نشي کولی دا خلک هم پرمختګ نشي کولی او دغه حکومت به هم تر ډېره پاتې نشي هو زه به هم ښاد او آباد نه یم څومره چې هغه ړنګېږي هغومره زه مړنګېږم څومره چې هغه مړ کېږي هغومره زه مړ کېږم نو کوښښ وکوئ چې یو بل ته احترام ولرئ سندرغاړي ته احترام ولرئ ملا ته احترام ولرئ هر کاریګر ته احترام ولرئ خان ته احترام غریب ته احترام یو بل ته احترام قایل نه کړو موږ او تاسو د پرمختګ جوګه نشو کېدلی پرمختګ نشو کولی نو کوښښ وکوئ چې یو بل ته احترام ولرئ نو په راتلونکي ویډیو کې به زه د بهرنیو هیوادونو چې په افغانستان کې اقتصادي جګړه روانه کړې وه اقتصادي جګړه وه په هغې باندې هم خبرې وکړو نو لاراوی له ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ ملاتړ لپاره یو لایک او کمنټ موږ ته پرېږدئ ښه د باد او بریالي اوسئ سرلوړي اوسئ د خدای په امان په مخه